Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، یو ځل بیا زموږ پودکاسټ ته خوش آمدید. تاسو ته وایو د میراث مسلو کې موږ سره شیخ سرتاج صاحب موجود دی. شیخ صاحب تاسو ته هرکلی وي. جزاکم الله بارک الله فیکم. شیخ صاحب د میراث مسلې موږ بیانولې. په میراث کې د خویندو څه حق شته دی که نه؟ دې وضاحت هم که ملګرو ته وشي چې بس څه وخت به هغوی خپل حق غواړي چې راکړئ ماته حق. بالکل د خویندو دپاره په میراث کې حق شته دی، او که دا ستا خپله خوري او که دا ستا ناسکه خوري، یعنی پلار کې څه شریکه ده، که دا ستا خوري چې تا سره مور کې شریکه ده، ځکه دا د مړي لور ده. څنګه چې ته د دغه مړي بچی دغه شانتې دا خور د ستا خور چې ده دا د دې مړي لور ده. او د زمونږ او ستاسو پښتانه چې دی دیو په دې خویندو باندې دا احسان کوي چې کله له میراث ورکړي چې ما دله میراث درکړه. دا هم غلطه طریقه ده او دا یو غلط سوچ او فکره ده، ځکه چې دا میراث له تا نه دی ورکړی، دا له الله ورکړی دی. او دې خویندو له دا په کار هم دي چې د ورونو پسې راپاسېږي او د دې خپلو یعنی د پلار په برخه کې د دې نه میراث وغواړي، ځکه دا ول رب العالمین ول دا برخه ورکړې ده. او ورونو دپاره دا په کار دي چېرې دا بدي ونه ګڼي. او زمونږ او ستاسو ډېر پښتانه که خور د هغه نه میراث وغواړي، بیا د هغه نه خپوي، بیا ورسره مړی ژوندی پرېږدي، بیا ورسره سلام کلام پرېږدي. ولې لکه وایي دې زما نه میراث واغست؟ هلکه دا خو ستا د پلار لور وه، ستا خور ده، الله رب العالمین ول دا حق ورکړی دی. نو دا د ټولو مسلمانانو خویندو ته زمونږ نصیحت دی چې د ورونو ته میراث مه پرېږدئ. یوه چې میراث پرېږدي نو لسو ته لاره کولاوئ، او اصل بیا د الله حکم ورکېږي په دې باندې. الله عز وجل قرآن کریم سورة نساء کې سخت وعید ورکړی دی چې وتلک حدود الله، دا د الله پولې دي. ومن يتعد حدود الله، چا چې د الله د حدودو نه تجاوز وکړه الله رب العالمین داسې کسان جهنم ته بوځي. او دا یو حدیث کې مرازي د سنن ابن ماجه کې راغلی دی، شیخ البانی رحم الله ورته صحیح ویلی دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من فر من میراث اخیه، څوک د مسلمان ورور د میراث نه وتښتېده، هغه له میراث کې برخه ورنکړه، الله عزوجل د نه جنت کې دغه میراث اخلي. نو د ورونو ته موږ دا وایو چې دا خویندې به نه په جنت کې میراث والي، نو دنیا کې وله ورکه بس تاسې هم نه راپاتې کېږي، او که نه یې الله وله ورکړې ده بس ستاسو پې کوم احسان نشته دی. شیخ صاحب چې کوم وضاحت وکړو د میراث په مسله کې ډېر مسلمانان بس چې دا ته وغواړي سمدستي هلته دمکیم شروع شي چې لکه نن نه بعد به زمونږ کور ته نه راځي. نو دا ظلم دی، پردی حق پردی مال ته اخلي. بعضې پکې دا وایي چې بس مونږ ته یې پرېښې ده، نو تا ته یې پرېښې ځکه ده چې هغه غریبه یېرېږي، که ومې ترې غوښته نو کور نه مې شړي. شیخ صاحب د مسألتین مسله ملګرو ته وضاحت وشي چې دا مسألتین العمریتین یا الغراوین، دا یو مشهوره مسله ده په میراثو کې چې یو سړی مړ شو، د هغه نه یو پلار پاتې دی، یو ته ښځه پاتې ده، یو ته مور پاتې ده. دې ته مسألتین العمریتین وایي. بل طرف ته یو مسله دا شوه. دویمه دا ده چې سړی مړ دی، یو ته ښځه پاتې ده، یو ته مور، یو ته پلار. نو په دې صورت کې چې اوس یوه ښځه مړه ده، یو ته خاوند پاتې دی، یو ته پلار پاتې، یو ته مور. نو دې خاوند له به موږ نیم مال ورکوو، ځکه چې ښځه مړه ده، بچی نشته. او د مور له به موږ ثلث الباقي ورکوو، یعنی کم مال چې پات نیم هم دغه له ورکه خاوند له نیم پاتې شه، نو په دغه نیم کې به درېیمه حصه مور له ورکې، او هغې نه چې کم پاتې شه هغه به پلار له ورکولی کېږي. یعنی مثلا مثال په طور باندې مسله د 40 نه موږ 40 برخې کړي روپۍ، نو دې 40 کې نصف نیمایي 12 راځي، 12 روپۍ. دا 12 موږ راواغستلې، دا هم ورکړلې د دې ښځې خاوند ته چې ښځه مړه ده او بچي نشته. اوس دا مابقي 12 دا 3 ځای کوو، په دې کې درېیمه برخه 4 راځي، دا 4 هم مور ته ورکړئ، مابقیه پاتې شوې 8 دا ورکوو پلار ته. یو مسله دا شوه. او جانب مقابل کې بله مسله ده دی، هغه داسې چې اوس سړی مړ دی، ښځه ترې پاتې ده،
نو چې ښځه ترې پاتې ده او ورسره د دې سړي مور او پلار هم دي نو د مال به موږ 4 برخې کړو ځکه اولاد نشته 4مه برخه موږ ورکړله د ښځې ته صحیح شو او ما بقیه چې کم پاتې شو پای کې بیا 3مه برخه مور له ورکوو او چې کم ما بقیه مال پاتې شو نو دا ورکوو پلار له او دا دوغه مسلې دي چې عمر رضی الله عنه دې ته عمریتین ځکه ویلی کېږي چې دا په اجتهاد د عمر رضی الله عنه باندې په مشوره د صحابه کرامو باندې هغه ویلي چې په دې طریقه باندې به مال ورکړو ځکه که په دې طریقه یې ورنه کې نو بیا به د مور برخه ډېرېږي او د پلار به کمیږي او قانون او طریقه دا ده په میراثو کې چې د سړي برخه به د ښځې نه ډېره شیخ په دې مسلې د میراث کې صحابو کې کوم داسې صحابو چې د علم سره ډېر په دې مسلو باندې ډېر پوهېدل ځکه دغه کې باید صحابو سره دغه ډېر علم ډېري نو کوم په دې کې ډېر مهارت درلود میراثو کې په علم المیراث کې ماهرین صحابه کرام یو خو د خلفاء الراشدینو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه علی رضی الله عنه دا ماهرینو ورسره عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په میراث مسایلو باندې ښه پوهېده زید رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم صفت کو چې وافردکم زید بن ثابت تاسو کې په علم میراث باندې ښه چې پوهېږي هغه زید بن ثابت رضی الله عنه دی دغه شانتې د عایشې رضی الله بارک کې راځي چې صحابه کرامو به کله د میراث او فتوی هغه ته لیږلې ابو موسی الاشعري رضی الله عنه میراثو باندې ښه پوهېده نو دغه صحابه کرام په میراثو باندې ډېر ښه پوهېدل او مهارت ته الله عزوجل په دې علم کې ورکړی شیخ صاحب میراث مسلې مونږ بیانو حتما په دې کې د کفار هم اعتراض کوي چې ګوره تاسو دا حصې تقسیم کړي اول خو مونږ دا وایو دا د اسلام یو خاصیت دی بل یو دین کې ملګرو تاسو دا نشئ پیدا کولی چې هغو ښځو ته بالکل حصه ورکړي په یو دین کې هم د میراث دا مسلې نشته لکه اسلام خو بیا هم بعضې وخت کې کفار دي شبهې چې ګوره تاسو دې سړي ته 2 حصې ورکوئ ښځې ته یو ورکوئ دا ظلم نه دی د ظلم فیصله نه ده د کافرانو او یا هغه څوک چې د هغې نه متاثره دي هغې همیش دپاره په اسلام باندې دا اعتراضونه کوي او اسلام خلکو ته په داسې سوالاتو باندې بدناموي دا ورته وایي چې اسلام ګوره ظلم کړی دی ځکه چې سړي له د ښځې هغه ډبل حصه ورکړې ده حالان کې هغې خپله دې ته نه ګوري چې مسلمانانو ښځې په عزت کورونو کې کېنولې او دوی دوکانونو ته رایستلي کاروبارونه پې کوي او دغه ته ظلم نه وي او دې ته ظلم وي حالان کې دا ظلم نه دی د هغې وجه دا ده چې د کور خرچه د بچي د تعلیم خرچه د بچي د ډاکټر او د اسپتال خرچه دا ټوله په سړي باندې ده په ښځه باندې نه ده نو په دې وجه باندې اسلام سړي ته د ښځې ډبل برخه ورکړل ده چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین او د صابونی رحمه الله الموارث په نوم باندې یو کتاب دی هغه کې ډېر ښایسته مثال ورکړی دی هغه وایي ګوره یو سړی دی او هغه مړ شه د ده نه پاتې شوله یوه لور او یو زوی پاتې شو مثلا د لور نوم یې فاطمه ده او د زوی نوم یې احمد و اوس د ده نه 3 لکه روپۍ پاتې وي 3 لکه روپۍ چې موږ په دې دواړو تقسیمو د احمد ته به 2 لکه ورکوو د فاطمې ته به 1 لک روپۍ ورکوو چې ورم کړلې نو وروسته د احمد واده کوو د چې واده کوو نو هلته دغه کومې جنۍ سره چې نکاح کول هغه ته 2 لکه روپۍ مهر واغست نو د چې پلار نه 2 لکه روپۍ اغستې وتې لاړې دلته د دا خور چې د فاطمه د چې بس چې څوک کله راله او جرګې پې وکړل او دا یې ورته ویل چې موږ مثلا دا که ورور ته وله ویلې نو هغه ویل چې هلکه ما نه 2 لکه روپۍ مهر اغستې زما د خور له هم 2 لکه روپۍ مهر ورکوئ نو هغه نه ابل کس نه 2 لکه د فاطمې واغست یو لکه پلار نه پاتې شوي او 2 لکه یې ده نه واغست نو ګوره د فاطمې 3 لکه شوی ورور چې دی هغه شړ پاتې شو نو که دا د اسلام هغه عدل دی انصاف دی سړي باندې خرچي هغه ډېرې په نسبت د ښځه ځکه ښځه په کور کې 5 روپۍ هم ولګوي نو خاوند ته وایي ما دلته لګولي دی رایې کراله نو مقصد دا چې دا د اسلام انصاف دی دا ظلم نه دی لکه شیخ صاحب چې وضاحت وکړو چې د انصاف حکم د ظلم فیصلې نه وګوره تاسو میراث کې سړي دی سړي ته خو 2 حصې دي خو هلته د واده خرچې د کور خرچې دا ټولې په سړو باندې دي همداسې دغه ښځې ته هلته په مهر کې پیسې ورکول کېږي د میراث د 2مې حصې په شکل کې هلته مهر میلاویږي نو دا د ظلم فیصلې د جزاک الله شیخ صاحب بل شیخ صاحب یو د هجړه خنثی مشکل چې ورته وي هغه د میراث څه مسله به هغه ته به څنګه میراث د سړو په شان دی ورکوو که د ښځو په شان د هجړاګانو کې قسمونه
نه یو خود شي لکه هغه مخنثي کنه په زور ځان دا د دې حکم خود سړي او یو داسې اجړای چې هغه ښځې طرف ته ډېر مایل وي نو هغه باندې به د ښځې احکام جاري کېږي او که چېرته سړي طرف ته ډېر مایل او په هغه د سړي احکام جاري کېږي. اوس دلته اصل مسله د دې خنثی مشکل ده چې مشکل دی پته نه لګي چې لکه سړي طرف ته ډېر مایل دی که ښځې طرف ته نو دې دپاره به هغه بعضې علما دې کې د علماو اختلاف دی. بعضې علما دا وایي چې دې له به نصف النصیبین ورکړي مثلا هلک دی د هغه 2 برخې دي د جنۍ یوه برخه ده نو وایي د هلک د برخې نه به دې له مثلا د هلک 2 برخې دي نیمه به ورکړي یو ترې راواله او د جنۍ هغه یوه برخه د هغې نه نیمه راواله نو هلک 2 برخې واغستې جنۍ یوه واغسته نو خنثی مشکل به یوه نیمه خو په دې کې راجح قول دا دی چې خنثی مشکل ته به اقل النصیبین ورکړي یعنی دا به یو ځل جنۍ مقرر کړي یو ځل به هلک مقرر کړي چې په کم تقدیر باندې دته کمه برخه رسېدله هغه به دله ورکولی کېږي. بل شیخ د حمل لپاره څومره یعنی دغه حصه د دوی لپاره څه شته او که نه؟ بلکل ډېر مسلمانان کې زموږ استاسو هغې کې دا خوی عادت دی چې کله د هغه ورور مړ شي او ښځې په حالات د حمل کې نو که هغه بچی پیدا شي نو زموږ استاسو مسلمانانو کې داسې چې هغې ښځې میراث کې وړي د بچي د میراث غم هغه هم ورسره نه وي. حالانکې د شریعت قانون او طریقه دا ده چې کله یو سړی مړ شه او په دغه وخت کې د دې د ښځې حمل وه نو اوس د ده مال تقسیمیږي د ده مال چې تقسیمیږي نو د حمل د ده دپاره به برخه موږ او تاسو ساتو نو اوس دله د هلک برخه به ساتو که د جنۍ برخه به ساتو نو یو ځل به د حمل مذکر مقرر کړی شي هلک او بل کرت به په همدې مسله کې دا جنۍ مقرر کړی شي چې په هر تقدیر دته ډېر مال رسېدا به ورته وساتي نو د هغې نه وروسته و بعد الولادت به بیا وکتلی شي که دا ژوندی پیدا شه که مړ پیدا شه بیا میراث نه شي وړی که چېرته دا ژوندی پیدا شه حدیث کې راغلی دی چې د ژوند پته یې په دې باندې لګي چې دا پرنجې وکړي یا مثلا وجاړي یا وخاندي وخوځېږي یا که نه ډاکټر دا ووایي چې هلکه دا ژوندی پیدا شوی دی نو چې بس ژوندی پیدا شه نو په هغه صورت کې به که دا هلک و دله به موږ هغه برخه پوره ورکړو مثلا د هلک برخه مو ته ساتلې وه که جنۍ وه دله به د جنۍ برخه ورکړو او مابقیه به راواخلو په دې ورثو باندې به هغه بیرته تقسیم کړی شي په دغه طریقه باندې به د حمل برخه هغه بیلولی شي. لکه شیخ صاحب چې وضاحت وکړو چې هغه زنانه چې ماشوم په خېټه بند هغه دپاره محسوس ته نن سبا خو دا ډېر اسانه شوی الټراساونډ دی هغه کې معلومیږي چې هلک دی که جنۍ دی حتی د مرګ او ژوند هم ډېرو زنانو ته ډاکټر وایي چې لکه ماشوم مړ دی په خېټه کې دا خو مثلا شیخ صاحب د ذوی الارحام باره کې ملګرو ته معلومات چې دا څوک دي؟ ذوی الارحام د مړي هغه خپلوان چې هغه نه ذوی الفروز دي او نه عصبات دي یعنی مخکې مونږ ویل نه هغه خلک دي چې هغه په قرآن کریم کې الله ذکر کړي خاص او نه د عصبه دي چې هغه مخکې مونږ د دې وضاحت وکړو چې عصبه بعضې عصبه بېنفسیهي دي چې هر هغه سړی چې مړي ته نسبت کېږي منځ کې ښځه نه راځي او یا هغه ښځې چې هغه د ورور سره عصبه ګرځي یا هغه ښځه چې د ښځې سره عصبه ګرځي لکه د مړي خور د لور سره یعنی د دغه کسانو نه په غیري یا مثلا عصبو کې بل قسم دام دی چې هغې ته عصبه سببي ویلی کېږي ستا یو غلام دی او هغه غلام تا واغسته آزاد دی که نو په آینده کې که دا غلام مړ شه د دې عصبه ته ته به ترې میراث وړی اوس دغه قسمونه نه وي نو دې ته ذوی الارحام وایي لکه مثال په طور باندې ماما لکه حدیث کې راځي الخال وارث من لا وارث له ماما د هغه چا وارث دی چې د هغه وارث نه وي نو ماما شو یا ستا خاله شوله یا ستا عمه شوله یا ستا خورزه شوله نو دا کسان چې د یا ستا خوریا شو دا په ذوی الارحامو کې راځي او بیا د خپلې اندازې او د خپلې هغه مرتبې موافق به دته میراث ورکولی کېږي. شیخ صاحب یو سوال لا چې یو میراث دی هغه تقسیم شوی نه دی د ورونو د خویندو او په دې میراث باندې کاروبار وکړی شو دا به هم د میراث په شکل کې ګټه چې تقسیمېږي که نه څنګه وي پیسې پاتې شوي دي او بس هغه کاروبار پرې وکړي یو ورور او بس بیا چې تقسیم کېږي دا ګټه چا چې پرې کاروبار کړی دا به اخلي که نه دی ټول مال د میراث په شکل کې به تقسیمېږي دا ګټه به راغستلی کېږي او دا به په
د ټولو باندې تقسیمیږي. دا د مال دا ګټه کړې ده، دا مال راغستی دی، تجارت یې پې کړی دی، نو دا مال د دې وارثینو مال و او د په هغې باندې ګټه کړې ده، نو دا به ورکوي دي ته. او بله مسله دا چې دی خو تپوس هم نه دی کړی. اوس که ده داسې وایي چې لکه دا مال به زه به پې کار کوم او زه ګټه یې زما او سر یې ستاسو، هغه ځان له مسله ده. خو که دا خبره نه وي، نبي صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته یو دینار ورکوي، په دې باندې یو ګډه واخله، هغه لاړ یو ګډه پې واغسته او بیا ته یې خرڅه کړه په 2 دیناره، په یو باندې ګډه واغسته او په یو باندې یو دینار یې نبي صلی ته یو ګډه راوسته، یو ته دینار راوست، دواړه یې نبي علیه السلام ته راوړه. وایي نبي صلی الله علیه وسلم هغه ته دعا وکړه چې الله دې ستا په تجارت کې برکت واچوي. وایي دغه صحابي مبارک کې راځي چې لو اشترى ترابا لربحه، که ده به خاورې هم واغستې ګټه به یې کوله، ځکه د نبي صلی هغه دعا ورسره وه. زموږ او ستاسو مسلمانان نن سبا د ویو کې ډېر کړه دغه شان کوي چې بس پردۍ روپۍ به یې راخلي او بس استعمالوي، بیا نه ته پوښته او نه دغه او نه هغلته ګټه هم بیا نه ورکوي. جزاک الله. محترم ملګرو، انشاءالله یو ځل بیا به شیخ صاحب ته دعوت ورکوو. د اوس پروګرام زموږ په اختتام دی. شیخ صاحب جزاک الله خیر. الله مبارک. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.